سلامونه د منیر ویژن لیدونکو هیله ده چې جوړ روغ خوښ خوشحاله به یاست هر چیرې چې یاست یو ځانګړی سلام بیا تاسو ته قدرمنو لیدونکو نن راغلی یم په کندهار ولایت کې د عینومېنې ښایسته ښارګوټ ته او په دې ښایسته ښارګوټ کې د امار نړیوال کمپلیکس ته تاسو زما په تېره خپرونه کې د امار نړیوال کمپلیکس د لومړي بلاک یو سمپل کور کتلی و چې ډېر پر نړیوال معیار ډېر په سټنډرډ معیار سره یې جوړ کړی و نن راغلی یم د هغه پروژې مکمله د هغه بلاک مکمله کار خلاص شوی دی د دوهم بلاک تقریبا 90% 95% بشپړ شوي دي او د دریم بلاک 50% کار خلاص شوی دی قدرمنو لیدونکو نن به ځو دوهم بلاک ته دوهم منزل ته دوی یو سمپل کور جوړ کړی دی چې د دوی په وینا سره په دې کې ډېر تغیرات راوستلي دي نسبتا لومړي بلاک ته نو قدرمنو لیدونکو دا چې څه تغیرات یې پکې راوستلي دي څه ډول یې جوړ کړی دی تاسو یې په خپرونه کې راسره وګورئ ویډیو در پای راسره وګورئ منیر ویژن یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ لایک یې کړئ او در ملګرو پرې ورسوئ که چیرې تاسو په کندهار ولایت کې د یو ښه کور یو ښه ځای غوښتونکي یاست زما سره اړیکه ونیسئ او زه به مو راولم ډایرکټ امار کمپلیکس ته ځکه امار کمپلیکس ډېر په نړیوال معیار ډېر په سټنډرډ معیار سره جوړ شوی دی لیدونکو رالو د امار نړیوال کمپلیکس د دوهم بلاک دوهم منزل ته د دې په وینا سره چې په دوهم بلاک کې زیات تغیرات راوستل دي یعنې د نوې ټکنالوژي دروازې د نوې ټکنالوژي ټوله سیسټم چې په کور کې ضرورتونه ورته شته دا یې ټول ورته پاله کړي دي نور معلومات به د دې څه وغواړو خو د دې څخه معلومیږي چې نسبتا هغه بلاک دی چارې ډېر تغیر کړي دي کاول راسو دروازې ته ټوله دغه سیسټم ورکړی دی یا به کوډ وي یا به فنګر پرنټ لري کله چې ورنږدې سلادی ولګېږي کامرې لري چې کوي دي چې ته خپل یې که پردی زما سره خې نه فنګر پرنټ شته د دې کور او نه هم کوډ یې را سره دی را معلوم دی زه به زنګ ور ووهم ښه دا دروازه خلاصه شوله نو خپله خلاص شوله ښه کس شاته ولاړ دی هغه خلاصه کړه بوټونه به وکاږمه اوهو څونه ښایسته یخ هوا هم راوځي یعنې په دونه سخته ګرمۍ کې دا کور ډېر یخ دی دلته به راسو مسؤل کس یې دی مسؤل کس سره بیا وغږېږو السلام علیکم خدای دې راوله بلال آغا جوړ په خیر تازه تکړه سلامت صحت ښه دی ژوند په خیر دی زه خو نه ببره په دا خاطر راځم چې ستاسو معلومات لیدونکو ته ورکړم چې وګورئ چې درشم دغسې څه شته لکه څنګه دې په ویډیوګانو کې خلکو لیدلي زه به دا هغه صاحب دغه میک به درکړم تا ته نور معلومات به ته پر کور سره ګرځې لیدونکو ته به ستاسو معلومات ورکوئ ځکه لیدونکي غواړي چې په کندهار ولایت کې داسې په افغانستان کې داسې د یو نوي ټکنالوژي کورو څخه برخمن سي نو ما امار کمپلیکس ځکه ورته انتخاب کړئ چې مال دا د هر څه څخه پوره دی ښه جي وکړه چې معلومات یې ورته ورکړئ نور انشاءالله تعالی که معلومات غواړې زه بیا درته درکړم دغه کم کور چې ته وینې فیصل خانه دا کور نمونه کور دی نو په زمن کې مو بس سمپل هم دی دا نور کورونه ما دي تاسو ولیدله ولا که ورلې که ور نه دی کورونه تر اوسه خو اول کور ته رالم انشاءالله لیدونکو ته به وایي چې دوهم کور ته به وم زه دریم به وم په مینه د خیر سره انشاءالله نو دا سمپل کور دی او کم بلاک چې موږ در مخه هغه بل بلاک جوړ کړي وو هغه هم الحمدلله ډېر په سټنډرډ پر معیار برابر خو خالي فرق یې د هغه د دې دا دی چې یو څه اپشنونه د دې ډېر دي شروع بیا اول د دروازې څخه دروازې لږ معلومات خو ما ورکړي دي دغه دروازې چې دي دا موږ مکمله د چین څخه راوړي دي دغه دروازې دغه په فنګر باندې کار کوي په سترګه کار کوي او په کاټ کار کوي او په عین زمن کې چې څوک راځي که چیرې زنګ وي د دغه عکس اخلي د خپله صفحې د ځان سره مثال د خبرې ته د موبایل سره هم کنکټېږي
ته لیدلی شئ په موبایل کې چې دغه نفر راځي یا نه راځي دروازه د هغه ځای هم به خلاصولی شئ. دا خو ډېر خصوصیات لري. ما خو هغه فقط هغه څو خصوصیات ورته ویلي لیدونکو ته. تو نور خصوصیات به هم درښکاره کړم. نو د خیر دغه تعمیر ته چې راننوتلاست مخامخ د دې مېهمانخانه ده. څه دا مېهمانخانه ده؟ مېهمانخانه ده دغه چې ګورئ تاسو وینئ مېهمانخانه ته به ورسو مېهمانخانه به ښکاره کړو لیدونکو ته. دا نو اوس په اصطلاح باندې به بیا موږ یوازې نه پکښې راولي بیا به ټول ځای پکښې راولي څنګه چې رالیدونکي ویني. دا ګوره مېهمانخانه ده چې د دروازې مخامخ راشئ. دا مېلمستون دی دی خپله ګوره کلکین لري خپل ویو لري ګرد ځای لاندې تر معلومیږي د دې منظره ښه په اسانه کولی لکه هغه نور بلاکونه. نو راځئ د خیر سره د مېلمستون مخ ته چې بیا دی د دې خپله تشناب دی هغه به وګورو. البته پر دغه ځای باندې ګوره دا پارټیشن کېږي چې پارټیشن سو کور جلا سو سراچه جلا سوله زموږ تاسو په اصطلاح باندې. راځئ د خیر سره ماشاءالله ډېر ښایسته. دا چې دی دا هم دغه دی تشناب دی. دغه چې دی تشناب تاسو وینئ د دې موږ په هغه بل تعمیر کې 2 دانې راوستلې وه بیا مو هغه 2 یو کړله معنا غټ مو جوړ کړ. دغه میندار دغه دلته چې شاور نیسي د میندارې ځای دی او دغه کومټونه تاسو وګورئ دا نو داسې دي چې انشاءالله تعالی افغانستان کې تر اوسه چا راوړي نه دي. دا خو چې زه رالم خپله دغه پورته و د خپله سنسر لري پورته کېږي کښته کېږي ریموټ لري او دغه رقم دغه لري دلته ګوره د دې ګوره شی خپله دغه کېږي پورته کېږي و ځان هم مینځي دی او دغه خپله ځان هم مینځي او بیا د مې په هغه استنجا او مسلم شاور هم دی په ځان کې لري او عوام لري او خپل ښایسته لایټینګ لري او دغه ځای نه دی د خپله که په ژمي کې ګوره سته لاس وړل اوس دا د ژمي پر عیار باندې کړی دی خپله ګرمیږي په دوبي کې بېرته یخېږي وسوله اپشنونه یې بیخي ډېر دي د دې دا ګوره ټمپریچر دی اووه درجې باندې موږ عیار کړی دی بیا هلته ریموټ لري خپل ریموټ ولاکه څه کړی د دې پروت دی هغه بیا په هغه ریموټ دی په دغه باندې ته راکړه ګوره زه بیا اپشنونه دا ریموټ دروی درکوم. ګوره دلته ګوره دا دغه کې کلینینګ دی دا فیملی کلینینګ دی پکښې کې او دا ډرایینګ دی دغه وچېدوغې دي او دا فلاش دی فلاش پر ویي دی خپله ګوره ځان مینځي دغه رقم او دغه کوي دغه ګوره دغه پورته وکښته کېږي مسالې لکه چې نه جوړ اچولي ګرد ترتیب یې د دې دغه رقم دی اپشنونه یې بیخي لوړ دي او دغه رقم چې اپډیټ والي مو راوستلي دي په دوشانو کې مو راوستلي دي دغه ډیزاینونه تغیرات یې پکښې کې څه رقم هنداره او شان میانې وینئ تاسې دغه رقم د دې هغه داخلي فضا یې وینئ. راځئ د خیره سره اوس به نو بل ځای در ښکاره کړمه. دا خو نو چې ما در مخ درته ویله پارټیشن کېږي بل اپشن دا دی په دې کې اضافه دا مرکز ګرمۍ لري ګوره د مرکز ګرمۍ لپاره مو اشپزخانه کې مرکز ګرمي لري په تشنابو کې مرکز ګرمي لري په حال کې لري په اتاقو کې لري دا اپشن اضافه دي د دې پر برابر خو نو ما تاسو ته معلومات در مخ هم درکړي دي دا داسې کورونه مو ډیزاین کړي دي چې په کندهار کې اولین خلک موږ یو چې په پلازو کې مو د کولینګ سیستم ورکړی دی. کولینګ دا دي تاسو وینئ چې اوس په ذات څو رقم مثال د خبرې یخیي په 140 درجه هلته د باندې هوا ګرمه ده ډېره یخه ده دا ځای دا ګرمه ده کولینګ سیستم بالکل او دغه چې بیا دی دا شاید مو اپډیټ کړي دا مو ګرد دغه ایټالوي دغه ورچولي دي پیوزان دي خدای نخواسته څوک برکوي چې د اتومات دلته ځان غورځي هلته په پیوست چکر سره انسان ونیسي بالکل ځان خطا کوي د راځي د خیره سره دغه اشپزخانې ته راځي اشپزخانه خو نه تاسو اشپزخانه ډېره مهمه ده که چیرې تاسو کور رانیسئ نو ستاسو کورنۍ ستاسو فامیلي اول درته وایي چې اشپزخانه وګورئ چې اشپزخانه په استراحت نه بالکل دغه اشپزخانې کې دغه یخچال دی دوې دروازې یخچالونه دي دا رقم تاسو ګورئ دغه اپشنونه لري مکمل په فلټر لري په ځان کې شی نه خرابوي د یخي خانه لري دغه رقم د غوښو د شغلو ځای لري دغه لري بس دا د کالو ماشین دی فل اتومات په هغه تعمیر کې مو میشي په جزا کې مو دغه یشي یعنی کالي او چی او پریولي ورڅ پکې ګرد کارونه دی کې فل اتومات دغه لدون کې ګرد سره آشنا دي دغه سره دا چې دا به چولا ده په هغه تعمیر کې چې هغه په ساده شکل باندې و دا به وای فای دار ده په وای فای سره په هغه کې ټلیفون کې مړ کولای شي چولا لګولای شي او دغه لري د دې هغه شولا چورته وای مشتاس لمبا ورته غیري او دغه کې دایمه واکښونه هغه سب یو مسخره په پکښ وکم چې د کور د میرمن سره جنجال سي او دلته یا مثلا دغه پټاوانه شپزي الته مازه لمبا ډیره کا اساره لاره دا نه چې بس دغه چې کوله کدا بیا د کور کوچنیان د پلاس ورسې ولا غ پر ملکی بیا سړی خلاصي دا خو په بل تعمیر کې موږ دغه کار کړی دي
دا ګوره د فلټر ځای دی او دغه رقم د دغه لوښ نوی ماډل دوشي مو برابر ماډل لا بس د په اصطلاح باندې آخري ماډل دا چې ما ته ویل د کولینګ سیستم یې هغه دی د ایم لري د کولینګ سیستم دلته په اشپزخانه کې هم برابر کړی دی راځي دا بیا بل اتاق دی اتاق به د ښکاره کړم دا څوک اتاقه کور دی آغا صاحب دا څلور اتاقه کور دی څلور اتاقه کور دی دا بیا بل اتاق دی زموږ مدیر صاحب دغه سلام علیکم تایم راول نظر خان جوړ مدیر صاحب په خیر تازه تکا سلامت صاحب مشادي تا ته مزاحمت نه کړی ش ش په خیر دی نو دا بیا ګوره بل اتاق دی خپل بالکون لري ډېر ښایسته بالکون لري او پر هغه ځای باندې دغه هغه ایندار راځي لکه په هغه تعمیر کې شروع کړی دي او دا تشناب هم لري دا هم تشناب دی لکه هغه سره کوم چې تشناب ولې دي دغه هغه تشناب دی ګوره تاسو کتلی دا یم الماری دی الماری په رنګو کې متغیرات راوستلي دا بل تعمیر هغه مو سپین ور کړی دا به دغه دی ایندار یې پاته د ایندار ورته او کار خو جریان لري ما چې ولیدل بلاک ته ننوتلم لیدونکو ته مې وویل چې دا 95% کار خلاصوي دي دغه مې لکه څنګه چې تاسو درته ویل دا ټچ سویچان چې دا هم وای فای والا دی نه دا وای فای له عمل لري په پکې کې د او جمال دغه چې په ټلیفون یې بندولای او چلونولای سي دا خو نو سو حال سو تاسو کتل سي دغه کورو ډیزاینونه چې د ټوله د امار کمپلیکس دغه کورو ډیزاینونه اکثره دوستانو سره آشنا هم چې د دې موږ پر کارنر باندې کړی هر کور پر کارنر باندې حال لري خو دغه کور په دې متفاوت دی چې دا دوه کور موږ سره یو ځای کړي چې ویني د عراق په دغه باندې مشوره باندې وای دوه کور چې ګرځي دی شاوخوا ویو ولري دغه رقم حساب دی بیا که چیرې دغه جوړ کور دغه مثال په لوړ منزلو کې بیا موږ هغه پارټیشنونه ورکړي دي دوه کور سره جلا کړي دي بیا دوه کور سره یو ځای او دا نو تاسو ورته ګورئ دا کور دی دا خو د ډېر فامیل دپاره بالکل دا یو کور چې دا اوس ما ورته وکړه دا څلور اتاقه و دا څلور اتاقه دي هغه هم څلور اتاقه دي یعنې دوه دانې څلور اتاقه سره یو ځای سوي دي په نور منزلو کې دغه اپشنونه دغه شان ګرده لري بیا یو کور دی دا اوس دغه مور کړی دی حال دی ټي وي لانچ ورته یو بالکل دلته خو پلازما هم ډېره غټه پلازما دا نو د خیره سره د کابل د پروژې دغه دی دغه الحمدلله کارونه مخته روان دي بس هغه هم دغه سی وی آی پی جوړېږي پر کارنر باندې حالونه دي خیر سره به راغی دی ویډیو به الله ته هم زه د خیر سره دغه کابل ته بځو په کابل کې هم د جې پروژې د نږدې سره وینو بالکل انجینر صاحب هم ناست دی او دغه اجولي محمد هم ناست دی محمد هم ناست دی د دې سره بوم رغبړ وکړو ښه دی اسنی چې ضرورت لري سړي مسي جوړ پکې انجینر صاحب خو نو د جې پروژې کې غټ رول لري او بالکل انجینر صاحب چې دی مکمل د پروژې د تطبیق په برخه کې ډېر بس مهم رول لوبوي او ان شاء الله د دې زموږ سره په اصلاح باندې همکار دي دغه دی او اجولي محمد هم لیدونکو ته معرفي اجولي محمد چې دی بس هغه هم د خیر سره د جزور ولهم د اجولي محمد ځای ته چې ویلاوي جوړ کړي دي بس د خیر سره دغه کارونه ډېر مخته کړي دي موږ هغه خپل ډیزاین کړي دي امار نړیوال وداني شرکت هغه خپل دغه کړي دي د خیر سره مسؤلیت بیا د سوپروایزري د اجولي محمد دی لیدونکو دلته چې هر څوک تاسو وینئ یا کښېني یا ولاړېږي دا کسان دي چې تاسو ته په ژوند کې استراحت راولي نه د ژوند د اسانتیاو مو برخمن کوي راځه هغه صاحب مخ ته ولاړ شو تاسو خپل مجلس وکړئ
دا چې بیا دی دا خو نو اوس موږ دلته فعلا دپاره موقت وخت لپاره دفتر جوړ کړی دی نه نو اکثره ګراکانو شی چې راځي دغه کوالټي و دا شان میان موږ دلته پر میز ورته ایږي چې ویې ګورئ موږ دغه شانو څخه استفاده کوو اوس دغه رقم مثال کارونه مو د ټولو څه مختلف دي لکه څنګه چې زه داسې فکر کوم زه پاینو مې نه کینم په خارج کې ولاړ یم او هر څه داسې سیستم سره برابر شوی دي بالکل امان نړیوال وداني شرکت دغه لري په اصطلاح باندې داسې یو پروګرام لري او داسې یو دغه لري چې دی همیشه نوښتګر دی نوښتونه راوړي یعنی مفاداتو ته دومره ګوري نه دا شرکت هدف دا دی چې ښه کوالټي او ناولده شی دغه ته راوړي دیوا ته راوړي او د دیوا دپاره بس ولس ځینې برخمن سي ولس ځینې برخمن سي دغه ګورئ تاسې وینئ د دې سویچ څخه نیولې تر لینه نیولې تر لایټه نیولې دا ګرده خاص خپله دغه موږ د لې راوړي دي او د لې د خیر سره ورته دغه کوو په دې باندې نو دا چا سره هم نه خلاصېږي چې تاسو په خپل وایرنګ سازان لري بالکل خپل ټیم دی مکمل خپل ټیم لرو دا ګوره مثال د خبرې د شاور دغه مسلم شاور دغه یې پایپونه یې جو دغه رقم دوشي د چې تاسو در مخه مې درته معرفي کړله او دا نو ګوره دا مینې په کورو کې نور کو داسې نه چې ته به وایې دا جارو دی اکثر شان موږ په دفتر کې په دې وجه ږدو چې دغه د کور موډل یا خوند دغه رقم راځي یعنې ته ورننوځې دغه شی راځي په هغه کې خالي فرنیچر موږ نور کو نور دا ټوله شان پکښې کېږي او داسې یو دغه شی یونیک شی هغه خو نو ګران لیدونکو ته معلومېږي چې دا په دغه کې نه دا ګوره مثال د خبرې د دروازو د هر دروازې دغه دروازو د دستکیان دی ډېر نارمل ډېر سموت یې جوړ کړی دغه چې بیا دي دا بیا دغه لکه تاسو په عمومي دروازو کې د عمومي دروازو دپاره دغه نو دغه دا دواړه په یوه ځای کې بسته کېږي دا د یوې دروازې نو هغه انشاءالله لیدونکو ته هم معلومیږي تاسو ته هم معلومیږي هغه چپراسونه دي دغه رقم دا چې دي دا بیا د خونو دغه دي هغه هغه لایټونه دي لګېږي یو څه معلومات به نور هم راکړې هغه صاحب چې د دلته تاسو دا څو بلاکه څلور بلاک اچولي دي د مخکې مې لیدونکو ته وویله چې د یوه بلاک کار په بشپړ ډول خلاص شوي دي د دویم بلاک کار یې 95% خلاص شوي دي د څلورم بلاک د درېیم بلاک ته 50% او دا نوی بلاک چې ما اچولی دی د دې پروژه به په څونه وخت کې تکمیله شي مکمل کندهار کې د خپله دا چلنج دی په افغانستان کې دغه کارونه خپل یو چلنج دی بالکل موږ در مخ هم پر میډیا باندې دغه ګراکانو ته د خلکو ته یو دغه وخت ویلی و څه نومیږي دا ټایم ورښول چې پر دغه ټایم باندې موږ در تسلیمو خو متاسفانه بعض وخت د دنیا حالات یې دغه مشکلات یې د لارې بندۍ نو هغه په دا خطر باندې پر هغه ټایم باندې شی نه رارسېږي خو موږ په کوالټي کې کمپرومایز نه کوو موږ کوالټي د یو شي نور خرابوو چې کال هم ولاړې دوه هم ولاړې خو هغه شی چې راورسېږي لکه څنګه چې تاسو دا وینئ دا بلاکونه بیا هم الحمدلله چې یعنې مثلا په میاشتو کې فرق راغلی دی د کورو د تسلیمېدو د خلکو سره چې مو خبرې کړي چې د ګراکانو البته نو یو بلاک الحمدلله کار اخلاص و مکمل بس فامیلونه پکښې کېږي او څوک صاحبان په خارج کېږي د دې بلاک هغې هم هغه د تقریبا 99% کار خلاص 1% کار یې پاته دی هغه هم داسې جزي کارونه یې پاته دي چې هغه مواد هم تیار د لیسته او دغه بل بلاک مو شروع کړی دی هغه اوس په ګریس ټیکچر کې دی چې هغه چتونه یې ماجګر د خلاص شي بس د خیر سره سبا د خیر سره به هغه اخري چک یې ولیږي بس هغه کار هم د خیر سره خلاص دی بالکل او دغه رقم دغه نوې پروژه چې ده هغه هم شروع ده کې ور به وګورم هغه کندنکاري سره شروع کړی ده دغه دپاره هم بس هغه په اصطلاح باندې دغه کړي دي نو کارونه تر دې ځایه پورې دي د پروژې د ټایم پر برابر تاسو ما سره دغه وکړله د پروژې د ټایم پر برابر باندې تقریبا ان شاء الله تعالی هغه 6 میاشتې وخت نیسي هغه پروژه چې دغه حالت ته ورسیږي او دغه بله پروژه تقریبا 8 څخه تر 10 میاشتې پورې چې هغه کم موږ د یعنې ډېر ژر رسېږي دا پروژه موږ هدف د کار هغې دلته دا دی چې هغه کوالټي و سرعت موږ په نظر کې نیولی دي په وجه د دې چې کارونه ډېر دي برنامې ډېرې دي دا اوس په کابل کې مو ځایونه دغه دي په هرات کې هم د خیر سره پروژه لرو کابل کې مو د پروژې یادونه وکړله هغه پروژه هم په کوم ځای کې جوړه کړې ده او چیرې موقعیت لري او په څونه وخت کې به خلاص څو منزله ده
دا پروژه چې د یوه دانه چې اوس ګرده کار خلاصو دي اوس پر بله پروژه مورې د خیر سره کار روان دی بعضې اسنادونه او شیان میان دغه د دې پروژې تقریبا دا 14 منزله ده د زرخانو سره 14 منزله پروژه ده په هر منزل کې 3 کور دي 210 متره دي کورونه او د شاګه تقریبا 195 متره دی دا یو داسې پروژه ده نو تاسو در معلومیږي کابل ښار دی نه او په اصطلاح باندې پر کوالټي پر جې باندې کمپټیشن دی نو موږ بیخي متفاوته جوړه کړې ده په دغه یو بلا کې جیم لري اوز لري لکه دلته چې لري هغه دغه رقم اوز او بازي لري جیم لري هلته موږ نوښتونه راوستلي دي بالکل نو ته چې غټ ښار ته ځې یو غټ ښار دغه کې خامخا به ته نوښت پکښې راولې د دې نوښت هدف خالي د دې دا نه دی چې اوس مثال د خبرې موږ هغه ګټې ته وګورو یا هغه عاید ته وګورو د دې اصلي خبره دا ده چې نور کم کنسټرکشن والا کمپنیان یې نور څوک ساختماني کارونه دلې کوي هغه دې شي ته متوجه سي چې موږ اوس پر بل یو کار وکړو یا دا کار په سیالي سره وکړو چې یو ښه کوالټي شی راوړو هم به خلکو ته خدمت سي او هم به د نوم پښه سي او هم به د ګټ څخه به دی خوند واخلي په واقعیت سره ساختماني کارونه ګران دوستان ته معلومیږي ټول ته معلومیږي ډېر یو چلنجي کارونه دي ډېر سخت کارونه دي خو هدف چې دی چې دغه نظامت یو کمپنی والا پر ځان وړي دغه تقریبا باید کوالټي وو یو نامه وو په اصطلاح باندې یو فضا وو یو شي ته دی باید دغه وکړي کار وکړي او کنسټرکشن دغه پروژه خوندوره راولي قدرمنو لیدونکو دا و د امار نړیوال کمپلیکس چې ډېر په نړیوال معیار ډېر په سټنډرډ معیار یې جوړ کړی دي ساختماني چارې هم ډېرې ښې دي نو قدرمنو لیدونکو که غواړئ دلته کور رانیسئ او په داسې یو ښایسته فضا کې یو ښایسته چاپېریال کې کور ولرئ او د کور خاوندان سئ نو زما سره په اړیکه کې سئ زه به مو دلې راولم دلې به مو پر دغه ځای ګرځوم او د کور خرید و فروش به زه ستاسو ته در وکړم ځکه تاسو پر ما ډېر ګران یاست زما د ټلیفون شمیره پر سکرین باندې او ایمیل مې هم پر سکرین باندې دی نو که چیرې تاسو غوښتونکي یاست زما سره اړیکه ونیسئ د امار نړیوال کمپلیکس د کورونو څخه برخمن سئ در بلې دا ښایستې خپرونې چې زه منیر فیصل ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم اجازه راکړئ پر لوی الله مو سپارم پاته وخت مو نیکمرغه